الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله اما بعد. زما ډیرو محترم ورونو درې داسې څیزونه دي چې هغه کله هم مه هېروه. اول کله چې تا باندې یو نعمت ظاهر شو او یو نعمت په تا باندې وشو، الله سبحانه وتعالی تا ته یو نعمت درک، نو الله حمد او ثنا دا بالکل مه هېروه او دې کې چې دا مه ګڼه چې دا ستا کمالو. نه، الله سبحانه وتعالی په تا باندې احسان وکړو، تا نه ډېر غوره خلک شته دی، ډېر ماهره خلک شته دی، لیکن هغې ته الله سبحانه وتعالی دغه نعمت ورنه کړو، تا ته یې درکړه. تا ډېر جهد نه دی کړی، ډېر کوشش دې نه دی کړی او د هغې باوجود هم تا ته دا نعمتونه میلاویږي، نو د الله حمد بیان که، د الله شکر وباسه. دویم محترمو، چې کله تا باندې رزق بند شي او ستا په رزق کې تنګي راشي، نو د الله استغفار ډېر وایه. او دا د انسان د خپلو ګناهونو د وجې نه کله کله د باندې مصیبتونه راځي، د ده په رزق کې تنګي راځي، نو استغفار داسې یو چیز دی چې دې سره د انسان ګناهونه بخلی کېږي او د انسان په رزق کې فراخي راځي. دریم، کله چې تا ته یو مصیبت ورسېده او په سختۍ کې شوې، یو تکلیف کې شوې، ژوند دې تنګ شو، نو بیا چې دا کلمه ډېره وایه، لا حول ولا قوة الا بالله. دا هغه کلمه ده چې انسان په دې سره الله سبحانه وتعالی د مشکلاتو او مصیبتونو نه ساتي او الله سبحانه وتعالی د انسان رزق فراخوي.